نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امروات صابر يم د سلک له طرفه ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هله چې ژوند به مو د خوښیو د خوشحالیو ډک اوس. Dear viewers, in the last lesson we talked about the alphabets. In the alphabets, we said that alphabets are divided into two categories: vowels and consonant. And all of them are 26. 5 of them are vowels and the remaining are consonant. دوهمه خبره موږ دا وکړه چې دغه د انګلیسي الفبا تورې څنګه لیکل کیږي، په کومو کرښو کې لیکل کیږي، لوی تورې څنګه لیکل کیږي او کوچني تورې په کومو کرښو کې لیکل کیږي. په دې موږ بحث وکړو. بیا موږ په دې رالو چې دغه انګلیسي توري د پښتو کومو تورو لپاره استعمالیږي. نن موږ په ورډ یا په لغات باندې بحث کوو، په سنټنس باندې بحث کوو، په پیراګراف باندې بحث کوو، په ایسه باندې بحث کوو چې دا څه دي او ولې موږ استعمالوو. په ډیټیل او تفصیل باندې ان شاء الله په راتلونکي لیکچرو کې موږ په دې باندې بحث کوو، چونکې موږ ویلو چې زموږ درس به ډېر زیات اسان، سلیس، ساده وي او ډېر د بنیاد نه به وي. نو په دغه اساس باندې موږ داسې ډېر تفصیل کې نه ځو، ډېر ډیټیل کې نه ځو، خو د دې هغه ډیفینیشنز باندې نن بحث کوو. The definition of a word is a collection of letters which has a meaning. لغات یا ورډ د لیټر یا د تورو هغه یوه مجموعه ده چې هغه یوه معنا لري. موږ تیر ځل ویلو چې ABC up to Z که دا چېرته موږ تاسو په یو صحیح او درسته طریقه باندې کمباین نه کړو، راغونډې نه کړو او صرف دغه ABC لیکلي ده به لیټرز وي، خو دې ته موږ وړ ویلی نه شو. دې ته موږ هله وړ ویلی شو چې دا معنا ولري او دا په داسې یو طریقه باندې سره رایوځای شوي چې هغه ډېر یو منظمه او درسته طریقه وي. هغې ته موږ وایو ورډ. مثالونه یې د ورډ کېدلی شي چې موږ وایو چې فار ایگزامپل موږ جی او او که جدا ولیکو نو دا صرف موږ وایو جی او، خو که کله دا موږ سره یو ځای کو دې نه به جوړیږي ګو چې معنا ورکوي تلل. د مثال په توګه که موږ ایس لرو، ایم لرو، ای لرو او ډبل ال لرو، خو که دا جدا جدا لرو نو دې ته موږ لیټرز وایو. او که دا چېرته رایوځای کړو، دا د یو بل سره په ښه منظمه طریقه باندې رایوځای شي، دې نه جوړیږي سمال چې معنی ده کوچنی یا وړوکی. یا موږ وایو یو، وای او یو، یو څه معنی تاسو یا ته. بیوټیفل، بیوټیفل ښایسته یا شایسته. امپورټنټ، امپورټنس اهمیت، امپورټنټ اهم. study 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 دا چې کله موږ او تاسو سره په ښه طریقه او په یو منظمه طریقه سره یو ځای کو د دې نه ورډ جوړیږي او ورډ معنا لغات یا لفظ. دوهم موږ راځو سنټنس ته چې what a sentence is. سنټنس یعنی څه؟ جمله ورته موږ تاسو په پښتو کې وایو جمله. نو a group of words which has a sense or a complete meaning. د الفاظو هغه مجموعه چې هغه مکمل معنا ورکوي. د الفاظو هلته موږ د لیټرز په وړ کې موږ د لیټرز خبره وکړه، په جمله کې موږ د ورډز خبر کوو. کله چې مختلف لغاتونه په یوه منظمه طریقه باندې سره یوځای شي هغه معنا ولري، هغې ته موږ وایو سنټنس. د مثال په توګه you are listening to me, I am teaching you, I am standing in front of the camera, we are Muslims, موږ مسلمانان یو، we are humans، موږ انسانان یو. All of these sentences are explaining something which have meaning. دا ټول هغه څه تشریح کوي چې هغه معنا لري. Then we have paragraph. او دغه ټولو د سنټنس مونږ تفصیل ان شاء الله که ژوند په راتلونکي کې به د دې تفصیل وایو چې what kinds of sentences do we have. موږ څو ډوله یا څو قسم جملې لرو. And how a sentence can be
made. How a sentence can be formed. یو جمله څنګه جوړولی شو موږ د هغې دپاره موږ تاسو یو structure او ساختار لرو. We will talk about that in the coming sessions. Then we have paragraph. So paragraph is a collection of sentences that develops a single idea or a topic. بیا موږ دې ته راځو چې word sentence دغه مختلف لیټرز راوځي کیږي لغات جوړي مختلف لغات سره راوځي کیږي هغه سنټنس یا جمله جوړي مختلف سنټنس سره راوځي کیږي هغه موږ تاسو سره یو پیراګراف جوړي چې a collection of sentences that develops a single idea or a topic. د جملو هغه یو مجموعه هغه یو راټولیدنه چې هغه په یو آیډیا باندې په یو نظر باندې یا په موضوع باندې بحث کوي دې ته موږ وایو پیراګراف. and inshallah we will talk about the types of paragraph in the coming session. موږ په راتلونکي سیشنو کې بیا په دې باندې بحث کوو چې د پیراګراف موږ څو ډولونه لرو د پیراګراف موږ څو ډولونه لرو په هر یو په خپل ځای کې ځانګړی بحث کیږي. دغه مختلف پیراګرافونه چې به موږ تاسو سره راوځي شي مختلفو امتحانو کې به شاید تاسو ته چا ویلي چې write an essay یو essay ولیکه یو مضمون ولیکه یو په موضوع باندې یو تفصیلی لیکل وکړه essay. نو essay is a short piece of writing that describes, explains, argues, analyzes a specific subject. Short piece of writing. د لیکلو یو کوچنی برخه وي چې that describes, explains, argues and analyzes a specific subject چې یو موضوع تفصیلا describe معنا بیانول explains یا به تشریح کوي argues یا به د هغې په حق کې بحث مباحثه کوي مشاجره کوي and as well as analyzes a specific subject یا به سپړنه کوي یا به تحلیل کوي. نو دغه ټول به موږ تاسو د پیراګراف په ټایپس کې یا مختلف د اسس په ټایپس کې به موږ تاسو ویلی شو خو اسه د پیراګراف یوه مجموعه راټولیدنه ده. د دې نه وروسته موږ تاسو راځو دې ته چې ګرامر. A lot of people say that if you want to learn English no need of grammar. ډېری خلک وایي چې کله غواړي چې انګلیسي زده کړي د ګرامر پکې داسې خاص رول نشته ضروري نه چې ته په ګرامر پوه شي خو زه تاسو ته وایم چې ګرامر از د بیک بون اف any language. ګرامر د هر زبان لپاره داسې مثال لري لکه انسان چې د ملا د تیر مثال لري. کله چې د ملا هغه تیر خدای مکمات وي انسان بیا مستقیم او برابر ودرېدلی نشي. نو په دغه وجه باندې ګرامر یو ډېر زیات اړین دی ډېر زیات اهم دی. که ته یو ورډ ولې ونه لري که ته یو لغات ولې ونه لري که ته د وکیبلري ډېره کمه برخه ولې ونه لري او که ته چېرته په ګرامر باندې په درسته او دقیقه طریقه باندې پوهیږي ته کولی شي چې دغه جملې په مختلفو بڼو باندې د ګرامر په برکت باندې استعمال کی. نو ګرامر از ویری امپورټنٹ. ګرامر ډېر زیات اهم او اړین دی. and inshallah I will try my best to start from the very beginning. Grammar will be started from the very beginning. ګرامر به موږ تاسو ډېر د بنیاد نه شروع کوو and inshallah we will take that to advanced level. د advanced level پورې به بیا سره ځو. نو ګرامر ډېر زیات اړین دی. موږ تاسو به ډېر زیات په اسانه طریقه باندې وایو څومره چې ستاسو د وړتیا مطابق څومره چې ستاسو د اړتیا مطابق څومره چې ستاسو ته ضرورت دی د حالاتو مطابق د وخت د تېرېدو مطابق به لږ لږ باندې موږ تاسو بحث کوو. راځو ګرامر ته چې ګرامر څه شی دی. ګرامر means the rules and principles through which we can write and speak correctly. هغه اصول دي هغه پرنسپل دي د کوم په ذریعه چې موږ تاسو لیکل کولی شو. کوم لیکل درست لیکل کولی شو او ویل کولی شو. کوم ویل کولی شو درست ویل کولی شي. زموږ تاسو دغه خبرې درست وي زموږ تاسو رایټینګ درست او مناسب وي. We have seen a lot of people that they are writing a lot of things but they are writing them incorrectly. ډېری خلک ډېر څه لیکي خو هغوی په درسته طریقه نه لیکي. and when they are giving their exams or when they are taking their exams then that is meaningless.
نو بیا بې معنا وي امتحان ورکړي خو نمرې ډېرې زیاتې کمې راځي in different people are talking ډېری خلک خبرې کوي but they are talking incorrectly or they are not talking correctly په درسته طریقه باندې هغوی خبرې کولی نشي so that's why the most important thing is to talk correctly بهترین خبردار چې ته خبرې وکړې خو پیغام او میسج دې په ښه طریقه باندې یو چاته ورسولی شي نو دغه موږ تاسو کله کولی شو when we understand grammar کله چې موږ تاسو په ګرامر باندې پوه شو in today from the grammar we have the very basic things موږ د ګرامر نه نن هغه بنیادي شیان لرو چې that is this and that these and those موږ په this باندې خبره کوو او په that باندې خبره کوو په these باندې خبره کوو او په those باندې خبره کوو دا ته په ګرامري اصطلاح کې this او that ته these او those ته دغه څلور موږ سره دي چې دې ته په ګرامر کې ډیمانسټریټیو پروناون یا ډیمانسټریټیو ایجکټیو وایي یو ته ډیمانسټریټیو پروناون وایي اشاري ضمیرونه او یو ته ډیمانسټریټیو ایجکټیو وایي یو ته اشاري صفتونه وایي نو مونږ ولې ورته ډیمانسټریټیو صفت وایي ولې ورته ډیمانسټریټیو یا اشاري ضمیر وایي کوم وخت کې ورته ضمیر وایي کوم وخت کې ورته ایجکټیو یا صفت وایي په دې بحث کوم اول دې ته راځو چې this د څه لپاره استعمالیږي کله چې when the thing is singular کله چې یو څه شی واحد وي and near the speaker هغه څوک چې خبرې کوي هغه څوک چې متکلم دی د هغې سره نږدې وي مونږ وایو چې this is a whiteboard دا یوه سپینه تخته ده and this is a marker دا مارکر دی that is a whiteboard هغه سپینه تخته ده that is a man هغه یو سړی دی that is a fan هغه یو پکایا پکې دی که چېرته مونږ تاسو کوم شی مونږ سره نږدې وي او واحد وي مونږ وایو this کوم چې لرې وي د سپیکر نه واحد وي مونږ وایو that بیا چې کوم شیان ډیر وي د یو نه ډیر وي 2 or more than 2 دوه یا د دوه نه ډیر وي هغې ته مونږ وایو جمع د هغې دپاره بیا چې کوم نږدې وي مونږ ته وایو these this is the example I say these are markers دا مارکرې دي these are fingers دا ګوتې دي those are chairs که لرې وي او مونږ ته اشاره کوو چې هغه چوکۍ دي those are chairs نو د لرې دپاره به موږ استعمالو those د this او د that سره موږ is استعمالو د these او د those سره موږ are استعمالو بیا ورسره plural noun راځي نو موږ وایو چې these are boys که نږدې وي موږ وایو دا هلکان دي those are girls هغه نجونې دي these are houses دلته زه چې په کوم village یا کلي کې ژوند کوم یا په کومه پلازه کې ژوند کوم I say that these are houses دا کورونه دي and those are houses هغه هم کورونه دي those are houses to هغه هم کورونه دي دا مونږ تاسو سره د this او د that استعمال دی د these او د those استعمال دی په کوم وخت کې ورته مونږ ډیمانسټریټیو adjective وایو او په کوم وخت کې ورته مونږ ډیمانسټریټیو pronoun وایو د دې لپاره به زه که ستاسو خوښه وي دغه تخته به پاکم دلته بره به درته مثالونه او اگزامپل ولیکم نو کله چې مونږ وګورو this plus is a marker that is a pen په دې خو پوه شو چې this سره is استعمالي د that سره is استعمالي then singular noun د this سره مونږه واحد نوم استعمالو د that سره مونږه واحد نوم استعمالو this استعماليږي د نږدې لپاره او that استعماليږي د لرې لپاره په دې خو ان شاء الله زه مطمئن یم چې تاسو پوه شئ کله چې مونږه استعمال کو this د to be verb نه یا is نه مخکې this یا that د is نه مخکې دې ته وایي demonstrative pronoun pronoun او کله چې مونږ استعمال کو چې this
pen is new. new یا نیو. دا قلم نوی دی. سو کله چې د ناون نه مخکې موږ استعمال کوو this is called demonstrative adjective. In the same case is with that. همدغه شان طریقه د that سره هم ده. بیا موږ په دې پوه شو چې د those د these are او those are په دې هم پوه شو چې these د نږدې لپاره استعمالیږي جمع لپاره او those د لرې لپاره استعمالیږي جمع لپاره. په همدغه طریقه باندې دا استعمالیږي چې these are markers دا مارکرې دي. نو بیا موږ سره راځي په دې کټګورۍ کې ډیمانسټریټیو پروناون ورته وایي خو د جمع لپاره استعمالیږي او کله چې موږ استعمال کوو چې these markers are mine دا مارکرې زما دي. these markers are mine. these markers are mine دا مارکرې زما دي. نو these plus nouns بیا موږ تاسو سره دا راځي په کومه کټګورۍ کې بیا په ایجکټیو کټګورۍ کې راځي. او که دلته وایو چې these are markers نو بیا دلته to be verb نه وروسته د to be verb نه noun خو وروسته راځي خو د to be verb نه مخکې استعمال شوی دی. د څه خبره موږ کوو؟ د these او د those خبره کوو. د this او د that خبره کوو. نو these are markers دې ته به موږ وایو demonstrative pronoun. اوس به راشو vocabulary ته. vocabulary from beginner 1 د beginner کتاب څخه یو څه لغات دي. دا زوایم تاسو ما پسې تکرار کړئ. teacher leg bus driver bicycle policeman cow boy cake nose girl man fly postman woman road face handkerchief hand garden star مانو ته راځو چې ټیچر بنا معلم یا استاد لګ بنا لنګه یا ورون یا خپه بس ډرایور بس چلونکې بایسیکل سایکل پولیسمن عسکر کاو غوا بوای هلک کیک نوز پوزا گرل جینۍ مین سړی فلای الوتل پوسټمن خطړونکې وومن ښځه روډ سړک فیس مخ هینکرچیف دستمال هینډ لاس ګارډن باغ سټار ستوری. It is enough for today. د نن لپاره دا بسنه کوي که تاسو سره کومه پوښتنه وي غوښتنه وي پیشنهاد وي وړاندیز وي نیوکه وي هر کله راسئ. که تاسو هر موضوع باندې غواړئ چې هغې باندې زه بحث وکړم نو تاسو په کمنټ کې دغه لیکلی شئ. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. دغه چینل تاسو لپاره دی ستاسو اولادونو لپاره دی او ستاسو د کشرانو لپاره دی. د یو ښه د باد او پرمختللي افغانستان په هیله د الله په امان ښه وخت ښې چارې ښه ژوند په راتلونکي درس کې انشاءالله بیا سره وینو.